د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن ورځ د افغانانو لپاره ډیره بده ورځ وه، ځکه چې له هر لوري د افغانانو لپاره بد خبرونه را رسېدلي. لومړی هم ځو کونړ ته. د کونړ والي د پاکستاني عسکرو په بریدونو کې 3 میرمنې وژل شوي او 4 ماشومان ټپیان دي. خو د محور رسنۍ له حواله چې افغان پوځیانو د پاکستاني ملیشو د سکواډ په نوم بیس نیولو سره ډیرې درنې او سپکې وسلې هم ترلاسه کړې دي. مسکو ټایمز لیکي روسي افغان پولي تاثیر ما د اس 300 توغندي ځای پر ځای کړي. روسي پوځ دا سیستم د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان پولي تاثیر ما نصب کړي دي. ملګري ملتونه د روان کال له پیله تر اوسه 350,000 افغانان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږۍ کوونکې ادارې ویلي د روان 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه د جګړو له امله تر 350,000 ډیر افغانان د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي. عبدالله د اجرایه رئیس عبدالله په ځانګړې مرکه کې ویلي چې زما په ګډون باید ټول کاندیدان د ټاکنو شفافه پایله ومني. عبدالله ویلي د اوس په څیر د ملي وحدت حکومت جوړول ناکامه تجربه وه او بیا باید تکرار نشي. ننګرهار کې چاودنې و ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. ارګ پاکستان ډیر ژر پر ډیورنډ کرښه غیر قانوني کړنې ودروي. د ټاکنو کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې د کوس پر 15 اعلانېږي. خو د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکونکو بیا د ټاکنو کمیسیون ته په غوسه کې لیکلي چې راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو سره به یې یو ځای اعلان کړي. اوس ولې ځانونه په تکلیفوي؟ د بلخ سوداګر وایي طالبان او حکومت دواړه له دوی باج اخلي. که تاسو د هر قسم تازه خبرونو نه ځان په وخت خبرول غواړئ نو زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. که ویډیو مو خوښ شوي نو حتما یې درسره لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.